ستړي مشئ دا شاهکار عثمان خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. زه د خپلې کاله د چنې شاته ولاړ یم. د کوواټ کمشنر صاحب را سره ولاړ دی معتصم بالله صاحب. ډېره زیاته مننه یې کوم چې د خپلو ملګرو قانت بالله شاه چې د دوی زوی دی سجاد مومند صاحب ولایت صاحب او عبدالسلام صاحب ترڅنګ یې زمونږ ارنګ باجوړ ته تګ کړی دی راغلی دي. کمشنر صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم چې ما خواته راغلی دی یو خاورې بنده خواته راغلی خو زه په دې باندې باوري یم چې دوی راغلي دي نو د ادب په مینه باندې راغلي دي. او رضوان الله شمال صاحب وایي د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم په شکل باندې دومره مزېدار نه یم پیره. نو ډېره زیاته مننه کوم ستاسې زمونږ فن پښتو فولکلور ادب لیټریچر ژبه او دود دستور کلتور د دې ځمکې د دې خاورې لپاره چې کوم سوچ دی هغه مو یو دی په دغې باندې مونږ یو شاکار اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه بلکې یو جهان مننه ستاسو به مصروفیاتو ستاسو وختو خو چونکې وخت په وخت زه ستاسو ویلاګز ګورم او ستاسو اورېدونکي ستاسو کتونکي چې هغې ستاسو په وینا کې ډېره دلچسپي لري نو زما دا خواهش و چې یاره تاسو اگر چې د جرنالیزم سټوډنټ یې زه د ادب سټوډنټ یم خو دا کزن سبجیکټس دي مطلب دواړه د یو بل ملاتړ دي نو ما یې زمونږ ادب به ستا په کار راشي او ستا جرنالیزم به زمونږ په کار راشي او دا به دواړه د ستاسو د ویورز او د لیسنرز په کار راشي. هغوی به هغه زمونږ هغه خویندې وروڼه چې هغوی دې وخته پورې خپل بچیان سکول ته نه دي لیږلي کالج ته نه دي لیږلي یا د یو فن هنر په خیال باندې په یو اداره کې نه دي داخل کړي شاید چې زمونږ او ستا په دې اجتماعي کوشش باندې په سکولونو کې د داخلي شرح سیوا شي بل پاکستان شرح خوندګي ښه شي پاکستان په وړاندې باندې لاړ شي. مهم مقصد خو دغه پاتې شو تاسو دا خبره وکړله چې یاره موږ سره څوک ټوپک والا نشته دی دغه والا نشته. زه دې یو انټرسټینګ خبره تا ته دا وکړم کار زه کوهر ډویژن کې ما کافي ټایم وشو او هلته هم دغسې زمونږ رونه آباد دي خویندې آبادې دي هغوی سره هم موږ دغسې په زمونږ بس کلیوال یو شان خلک یو مطلب خو د ټوپک خبره تاسو وکړه نو زه تاسو ته دې سره متعلق یو خبره وکړم. زه چې په پرایمري سکول کې وم نو زمونږ په کور کې ونې وې او لینده خو پېژنې که نه لینده نو زه داسې ښه نشانه باز نه یم خو د هغه مرغۍ اجل راغلی و نو هغه زما په ګزار ولګېده هغه وپړقېده را پرېوته او د نوک نه خو خوله نه وځي خو زه به دا ووایم چې زما د نوکانو نه هم خوله وتې وه په هغه ورځ باندې ما لینده وغورځوله او په هغه ورځ باندې مطلب دا دی ما د مرغو د انسانانو د مخلوق مطلب دا دی د هغوی د ژوند د هغوی د فلا د هغوی د دغه سوچ شروع کړ او د الله فضل دی مطلب دا دی چې لکه هغې زه دا نه وایم چې موږ بس ډېر زیات کار کړی خو تر ډېر حده پورې د خپل کلي نه کم از کم لینده ورکه کړې ده د خپل کلي نه کم از کم تمانچه ورکه کړې ده ټوپک هم ورک کړی دی نو د هغه وجه نه مطلب دا دی چې ما ته په ځان بیا ډېر بوج ښکاري چې یاره ما سره ټوپکي یا زما سره څوک ملګري هغه سره ټوپکي اګر چې کله کله ور وخت ضرورت وي د هغوی نو دغې دا وجه ده. ډېره مننه الله مو عزت وکړه. که چېرته مونږ دولتي څانګو ته دغه رقم چارواکي ولیږو چې د هغې سوچ موږی چې دی د هغې مرکز چې مینه یي انسانیت یي نو دغه بیا زموږ د ولس لپاره ډېره د بهترۍ خبره ده. وختي مونږ د پوهنتونونو د ایډمنسټریشن یا د چلانونکو په اړه باندې بحث کوو نو ما پکې دا خبره وکړله چې ایز ایډمنسټریټر چې د پوهنتون چلونکی څوک راځي نو پکار ده چې دا د ټولنپوهنې څوک پوهه وي نو هغه به دا ښه وي چې زمونږ په رګونو باندې به پوهوي د ټولنې په دود دستور باندې به پوهوي. خو که بیا چېرته دغه رقم د معتصم بالله صاحب په شان مشران مونږ دغه ادارو ته ولیږو نو زمونږ زیاتره ستونزې چې دي د پښتنو هغه به ډېرې زیاتې هوارې شي. د زیار صاحب هغه شعر یو وارې بیا وایم چې یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي که په نوره شتمنۍ شي زیار کنګال دی. ستاسې دغه مینه د ولس سره کله سوچ مو کړی دی چې ملکنډ ډویژن ته راشمه؟ زه خو په چترال کې څه کم 2 کاله پاتې ما او ملکنډ او بل دویمه د ملکنډ ډویژن سره زما یو دریم تعلق چې کوم دی هغه زه د جان صاحب کالج سټوډنټ پاتې ما نو ملکنډ ډویژن ماشاءالله هم د پاکستان په هغه سیمو کې دی چې ډېره ګڼ اړخیزه ښکلا لري خلک یې ډېر مینه ناک دي ډېر درانه دي ډېر خواږه دي ډېر ښه روایات دي او الله والا قدرتي حسن غرونه ځنګلونه چینې خوړونه دریابونه ښې هواګانې ښایسته اسمان هر څه یې وله ورکړي دي نو یقینا کله کله د سړي زړه کې راځي چې ما پکې وخت تېر کړی. بالکل ډېره مننه.
کمشنر صاحب سره مې خبرې کولې نو ما ورته د خپل د زده کړو په لړ کې چې ما ته څومره ستونزې رسېدلې دي او که زما په دې مخ باندې تاسو ته دلته یو داغ ښکاري نو که زه راته ووایم دا زه د یو ګاډ نه لوېدلی وم په اتم کې نو ډېر زیاتې لکه موږ به د ما ته یاد شي چې ما په لومړي وار باندې روژې نیولې او په هغه روژه کې زه ټوله روژه باندې پیاده تللی وم سختې روژې وې د 14 خبره ده په لومړي وار باندې نو په روژه کې د سهار هم تلل بیا تر د ماسپښین هم دلته راتلل نو بیخي ډېر ګران کار و ډېر د ګرانو ستونزو نه دغه تېر شوي یو کمشنر صاحب پیغام مو څه دی د دې ځاله چارواکو ته چې د زده کړو په لړ کې دوی کار وکړي که دغه راته تاسو ورته ووایئ نو ډېره زیاته ښه به وي زما د ټول ملک مطلب د ټول ملک استوګنو ته او چې څومره څوک چېرته هم په کومه ذمهدارۍ باندې دي هغوی ته دا خواست دی بلکې دا درخواست دی او دا التجا ده چې را دا زموږ ډېر خوږ ملک پاکستان الله تعالی یو ډېر غټ نعمت موږ له راکړی دی او د دې نعمت چې کومه شکرانه ده هغه صرف په یو سبحان الله ویل باندې نه پوره کېږي څنګه چې تاسو خبره وکړله چې تاسو ډېر د سختو نه تېر شوي وئ او مطلب دا دی تاسو د قلم او د کتاب دپاره ډېر پیاده مزلې وکړلې سکول مو لرو کالج مو لرو نو اوس خو سهولتونه ډېر دي نو که هغه په سرکاري چوکو باندې څوک ناست دي او که په تجارتي فیلډ کې که هغه په زرعي چېرته هم چې کار کوي څوک په څه شعبه کې هم کار کوي نو موږ چې په جمع باندې کم از کم دا یو خبره خو په دې باندې متفق شو چې یاره که زما بچی دی او که زما د ګاونډي بچی دی او که زما د کلي دی او که د بل کلي دی چې هغه موږ سکول ته ولیږو هغه کالج ته ولیږو هغه پوهنتون ته ولیږو هغه ته علم ورکو هغه ته هنر ورکو هغه ته پوهه ورکو او حقیقت خبره دا ده چې لکه یو پوهه او مطلب ډېر هنرمند او چې هغه سره څه فني هغه سره څه هنري ټیکنالوژي د هغه به د دې خوږ ملک پاکستان ډېر ښه خدمت وکړي د انسانیت خدمت به وکړي د الله تعالی د مخلوق خدمت به وکړي نو زما ریکویسټ دا دی چې یاره کم از کم هر سړی د خپل بچي نه علاوه یو بچی د خپل وس په حساب باندې تعلیم یافته کړي او هغه مطلب دا دی لکه هغه ته دا پوهه ورکړي تاسې دلته راغلی زه ډېر زیات خوشحاله شوم شاکار ډېره زیاته مننه حقیقت خبره دا ده موږ ستا چې کوم سبجیکټ دی کوم فیلډ دی کومه شعبه ده او څوک ورته ابلاغ عامه ورته وایي که نه رسنۍ ورته او رسنۍ ورته پښتو کې وایي نو مطلب دا دی ته د دغې شعبې سره تعلق ساتي چې یاره ستا اورېدونکي هم شته ستا کتونکي هم شته او ته د پاکستانیت پرچار په ډېر ښه توګه باندې کولی شي ته د انسانیت پرچار ډېر په ښه توګه باندې کولی شي ته د امن پیغام ته د علم پیغام ته د قلم پیغام ته د هنر پیغام ته د ترقۍ پیغام ډېر تر لرې لرې پورې رسولی شي زموږ دا خواهش و چې یاره موږ تا سره راشو تا له وخت درکړو تا سره کینو